بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ډیرو محترمو معززو دوستانو، موږ تاسو د اصول حدیث په درسونو کې تر دې پورې را رسولو چې خبر احاد او خبر متواتر خبر تعریف مو کو، بیا د احاد خبر تعریف مو کو. اوس په دې درس کې موږ تاسو دا خبره زده کوو چې خبر احاد په څو ډوله ده. خبر احاد درې ډولونه لري چې یو ته مشهور وای، بل ته عزیز وای او بل ته غریب حدیثونه وای. بیا خپل مشهور په خپل کور کې ډولونه لري، غریب په خپل کور کې لري چې بیا په خپل ځبان ان شاء الله وای. لومړی راځو مشهور څه ته وای، کوم حدیث ته ویل کیږي. مشهور په لغات کې د شهرت الامر څخه اسم مفعول دی. علماء کرام وای معنا دا چې ښکارا او روښانه، مشهور ښکارا او روښانه ته په لغات کې ویل کیږي. او په اصطلاح کې مشهور حدیث هغه حدیث ته ویل کیږي چې په هر طبقه د سند کې د درې راویانو څخه کم نه وي. یعنی هغه حدیث چې د سند په هر طبقه کې راویان د دریو نه کم نه وي، باید درې وي کم از کم. دې ته ویل کیږي مشهور حدیث. بعض علماء د مشهور لاندې یو بل اصطلاح کارولې ده چې مستفیض ورته ویل کیږي. اگر چې بعض علماء بیل حدیث ګڼي، بعض علماء وایي چې مستفیض او مشهور حدیث چې د دواړو مترادف دي، دواړو معنا یو ده. بعض احادیث داسې دي مشهور دي خو غیر اصطلاحي دي. معنا دا چې د خلکو په ژبه باندې مشهور شوی دی، وای ډیر مشهور حدیث ده، ډیر مشهور حدیث ده. نو د خلکو په ژبه باندې مشهور وي، خو ولې د مشهور حدیث چې کومه اصطلاحي معنا، کومه علمي اصطلاح ده، هغه شرطونه پکې موجود نه وي. بعضې په هغوی کې یو اسناد لري او بعضې چې پکې ډیر اسناد لري. نو د مشهور غیر اصطلاحي چې د خلکو په ژبه باندې مشهور شوی دي، لکه یو دا ده چې د محدثینو او د علماو په منځ کې مشهور ده چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او یا دا چې فقهاو په منځ کې دا مشهور ده چې ابغض الحلال الى الله الطلاق. همداسې نور بعضې دي لکه العجلة من الشیطان. نو دا مشهور حدیثونه دي خو غیر اصطلاحي، یعنی په علمي اصطلاح کې چې مشهور څه ته وایي، کوم شرطونه لري، هغې باندې مشتمل نه وي. د مشهور حدیث حکم مشهور اصطلاحي او غیر اصطلاحي په مطلق ډول باندې صحیح او غیر صحیح نشو ګڼلای، بلکې بعضې به صحیح وي، بعضې به حسن وي، بعضې به ضعیف وي. نو هغه په خپلو ځایونو کې بیا معلومیږي. دوم حدیث ته راځو، عزیز حدیث ته. عزیز کوم حدیث ته ویل کېږي؟ عزیز علما وایي چې که عز یعز نه واخلې صفت مشبه ده، معنا دا چې کم او لږ. او که عز یعزو په فتحې سره واخلې دا به مشتق دی، معنا پیاوړي او کلک ته په لغات کې ویل کېږي. پیاوړی او کلک عزیز. زورور، لکه قرآن کې راځي والله عزیز، الله زورور ذات دی. داسې عزیز بیا کلک پیاوړي او غښتلي ته ویل کېږي. او په اصطلاح کې عزیز حدیث هغه حدیث ته ویل کېږي چې د سند په ټولو طبقو کې راویان د دوو کسانو څخه کم نه وي. هغه حدیث چې د حدیث په د سند په هر طبقه کې راویان د دوو نه کم نه وي، دې ته ویل کېږي عزیز حدیث. دریم نمبر راځو غریب حدیث ته. غریب حدیث علماوی غریب په لغات کې صفت مشبه ده او منفرد، او د منفرد او د اقاربو نه د لرې په معنا باندې ده. غریب معنا منفرد، یوازې د اقارب او خپلوانو نه لرې، دې ته غریب حدیث ویل کېږي. او په اصطلاح کې هغه حدیث ته ویل کېږي چې د حدیث په سند کې په یوه طبقه کې یو راوي یوازې پاتې شوی. د غریب حدیث هغه حدیث ته ویل کېږي چې په سند کې په یوه طبقه کې یو راوي یوازې پاتې شوی، دې ته ویل کېږي غریب حدیث. د غریب بل نوم هم دی چې هغې ته پرد ویل کېږي. پرد دی بل نوم دی. او علماو غریب حدیث چې دی دوه ډولونو ته ویشلی دی، چې یو ته غریب مطلق یا پرد مطلق وایي، او بل ته چې دی غریب نسبي ویل کېږي. غریب مطلق هغه حدیث ته ویل کېږي چې دغه غرابت
او دا غریبواله دا یوازیواله د یو راوي په یو طبقه کې دا په کوم ځای کې وي؟ په اصل د سند کې وي. لکه اصل د سند معنا دا چې هغه صحابي مثلا دغه حدیث چې انما الاعمال بالنیات دا عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کې روایت کړی دی. عمر صاحب په دغه حدیث کې منفرد دی، دلته یوازې دی، نو دلته غریب حدیث وایي او غریب مطلق، ځکه راوي دلته د سند په اصل کې منفرد شوی دی، یوازې پاتې شوی، دلته غریب مطلق ویل کېږي. او غریب نسبی یا فرد نسبی هغه حدیث ته ویل کېږي چې د سند په منځ کې یو راوي منفرد شوی، یوازې پاتې شوی، د سند په اصل کې نه، په منځ کې یوازې پاتې شوی، دې ته ویل کېږي غریب نسبی. بیا غریب نسبی ډولونه ځان ته ډولونه لري چې هغه علماو څو قسمو ته ویشلي دي. یو چې ثقه راوي د حدیث په روایت کې منفرد شي، او یا چې یو معین راوي د بل معین راوي څخه منفرد شي، لکه پلانکی د پلانکی نه منفرد شوی دی، پاتې شوی، یا د یو ښار خلک د بل ښار د خلک نه منفرد شي. بیا علما چې دي غریب بل تقسیم ورته ورکوي. یو چې ده هغه غریب ده چې غریب متنا و اسنادا، چې هم متن غریب ده او هم سند غریب ده، او بل چې ده غریب ده اسنادن خو متن غریب نه ده، یعنی د اسناد د وجه نه غریب حدیث ده او د متن د وجه نه بیا غریب حدیث نه ده. دا بیا خپل ډولونه لري. نو ان شاء الله دلته په موضوع باندې کفایت کوو. دین وروسته بیا د قوت او د ضعف په اعتبار باندې د خبر ویش وایو. الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي، د زده کړې او د عمل کولو. صلی الله تعالی علیه